الحمد لله على نواله والصلاة والسلام على محمد وآله. معززو د روژې مبارکه میاشت را روانه ده. د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داسې و چې کله به د یو عظمت او برکت او فضیلت والا وخت را رسېدونکی و نو د مبارک به خپلو اصحابو ته خطبه وویل، اصحاب به د دې با برکت وخت نه خبرداره کړه. نن هغه وظیفه علماء کرام ادا کوي چې عام مسلمه امت ته د با برکت وختونو او د فضیلت والا عبادتونو خبرداری ورکوي. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه وایي چې خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی آخر یوم من شعبان. د شعبان په آخري ورځ باندې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مونږ ته خطبه وویل: یا ایها الناس، ای خلقو، قد اظلکم شهر عظیم، تاسو ته یو د عظمت والا او برکت والا میاشت را روانه ده. شهر مبارک، یو مبارکه میاشت را روانه ده. فیه لیلة خیر من الف شهر، په دغه میاشت کې یو داسې شپه هم راځي در باندې چې د زرو میاشتو نه بهتره ده. دا یوه شپه د 4 کلونو څخه غوره او بهتره ده. جعل الله صيامه فریضه، د دې میاشتې روژې رب العزال پر تاسې باندې فرض کړي دي. وقیام لیله تطوعا، او په دې میاشت کې د شپې ولاړه نفل ګرځولې ده. من تقرب فيه بخصلة من الخير، کم څوک چې په خپل اختیار باندې په خپله خوښه باندې یو د نیکۍ کار وکړي، کان کمن ادى فریضة فيما سواه، الله رب العزال به دومره اجر ورکړي لکه د دې وخت نه بغیر په نورو وختونو کې چې فرض ادا کوي. نفل عبادت په دې میاشت کې د فرض عبادت درجه لري. ومن ادى فریضه، او کم څوک چې په روژه کې فرض په شان باندې ادا کړي، کان کمن ادى 70 فریضة فيما سواه، لکه هغه چې د دې شپو او ورځو نه بغیر په بل وخت کې 80 فرضونه ادا کړي وي. په بل وخت کې چې 80 فرض ادا کړي نو د 80 فرضو د ادا کولو چې کم ثواب ورکول کیږي، په روژه مبارکه کې د یو فرض په ادا کولو سره هغه ثوابونه و دې بنده ته رب العزال ورکوي. او وروسته نبی صلی الله علیه وسلم دوی ناشنا خبرې کړي: وهو شهر الصبر. ای صحابه کرامو، ای امتیانو، روژه مبارکه د صبر میاشت ده. والصبر ثوابه الجنه، او د صبر ثواب بیا جنت دی. یعنی د روژې ثواب جنت شو. صبر مطلب دا چې د روژې په میاشت کې د روژو په ذریعه باندې مومن د الله رب العزال په لاره کې ټینګ پاتې کیږي، خپل خواهشات قابو ساتي، دته دا تربیت ورکول کیږي چې د یو مقرره وخت چې پیشلمی دی او بیا بل مقرره وخت چې روژه مات دی، تر دې وختونو پورې د الله تعالی د حکم مطابق نه خوراک کوي، نه څښاک کوي، نه د خپل بیبي سره نزدېکت کوي او نه نور خواهشات پوره کوي. نو په دغه اعمالو باندې په دغه انسان کې د الله تعالی د اطاعت یو جذبه پیدا کیږي. او دا شان یو خو پر دې باندې صبر وکړي، دویم دا چې شیطانی کم اعمال دغه څخه خپل ځان قابو کې صبر وکړي چې دا بد اعمال زه نه کوم. نو دا د صبر میاشت وه، د صبر بدله جنت دی. بیا وروسته دویمه خبره ډېره ناشنا خبره ده: وشهر المواسات. ای اصحابو، ای زما امتیانو،
دا د مساوات میاشت ده. د مساوات مطلب په دې روایت کې دا دی چې دا د همدردۍ میاشت ده. په روژه مبارکه کې داسې خلک شته چې هغه شتمن وي، مالداره وي، هغوی ته پکار ده چې وحاجتمندو مسکینانو خلکو ته خپل زکاتونه ورکړي، پر هغه سربیره د دوی سره مالی کومک او مالی مرسته د صدقه په نیت باندې وکړي، او دا شان نور مسلمانانو ته روژه ماتي برابر کړي او د پیشلمي انتظام ورته وکړي. نو دا شهر د مساوات ده. نو معززو، دا د روژې مبارکې هغه خطبه ده چې نبی صلی الله علیه وسلم د شعبان په آخري ورځ باندې خپلو صحابو ته وفرمایل. نو نن هغه مبارکه میاشت پر مونږ او تاسې باندې هم را روانه ده. موږ باید الله رب العزت شکر ادا کړو چې په ښه صحت باندې بیا تر روژې پورې راورسولو، او باید په خوشحالي باندې د دې استقبال وکړو او په دې کې نیک اعمال وکړو او د خیر کارونه وکړو.